سلامونه نن مو داسې ګیم راوړی چې دا مڼې ځوړند دي. د ماشومان به جګېږي او دا مڼې به خوري او چا چې دا مڼه وخوړله 3 چکونه چې ترېنه ولګول نو دا سټینګ به ورکول کېږي او یو شرط پکې ده چې لاسونه به تړل کېږي او بیا به دا مڼې خوري. لاسونه به تړو او بیا به دا مڼې خوري. نو لاسونه به یې زه وتړم او بیا به له خیره لوبه شروع کړو. لوبه شروع کېږي. 1 2 3 شروع کوي. الو ولك الو الو ولك الو الو ولك الو الو ولك الو 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 ولك الو الو ولك الو الو ولك الو الو ولك الو 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 ولك الو الو چکونه یو چک تم راغی خو بیا هم ناممکنه ده. اوس به داسې کار وکړو لاسونه به یې خوشې کړو. لاسونه مو ورته خوشې کړل خو لاسونه به نه لګوئ مڼې سره او چک پې ولګوئ. ځي شروع کړئ 1 2 3 ولك الو الو ولك الو الو ولك الو الو طارق هم بېغیرتي وکړه او ویې بایلله. نو راغواړو اوس ابوبکر. نو ابوبکر ګوري چې څه کوي. نو 1 2 3 شروع کوي له خیره.
Mitchell DJ. نو رضوان ترونه کړه رضوان به تینه وباسو رضوان او طارق تینه ووتل نو دوه کسانو ته خبر پاتې ده او ګورو مړی باندې چکونه ډېر لګېدلي دي خو چکونه پرې ډېر لګېدلي دي خو سم چک یې ترې نه ده لګولی نو دوه کسانو ته لږ پاتې ده نو شروع کړئ له خیره 1 2 3 نو ابوبکر توره ونه کړله نو راکه مړه دې راکه چې وګورم ولا مړه خو دې چک خو دې پرې لګولی ده او چک دې پرې لګولی ده وخله بېرته څه صحیح شو اوس نو لوبه پاتې ده جانشیر ته ګورو چې جانشیر بیا څه کوي نو 1 2 3 شروع کړه Mitchell DJ. دا سټینګ ورکول کېږي سټینګ اوس ګورو چې جانشیر څه کوي बेशक ओ जमशेद चक लगाओ जदनी चक कितने वाला लगाओ जदनी बस अदरी दाइन नाकामान गुरु रिजवान او ګره ماته خپای او بکره خپای ډیر خپای ته خپای طارقه مانی پس خپای ټینګ بس ته خپای تاسو خپاستئ دا ناکامه ځوانان دي او اوس راغټله جانشیر ګټلې ده او جانشیر ته به دا سټینګ ورکول کېږي جانشیره خوشحاله که خپه ډېر خوشحاله او دا سټینګ به شکې او که نه سټینګ به شکې او که نه دې نورو ته نه ورکې لږ لږ خو به ورکې لږ لږ خو ورکې صحیح ده زه اوس که د نورو دی غریبانو ته ورکه لږ لږ اوس که اول ته اوس که اول ته ستړی ته اوس که دونه ښه سړی هم نه یې ځه اوس که ته اوس که ډېر اوس که بیا دوی ته لږ لږ ورکه مننه ډېره مننه چې تر دې دمه راسره وئ نو له تاسو ټولو مینهوال نه دا هیله کوم چې زموږ دغه ایډي در سره لایک کړئ کمنټ یې کړئ او دغه اکاونټ در سره لازمي سبسکرایب یا فالو کړئ